دوستانو سلامونه. که په انسټاګرام کې ستاسو په انسټاګرام اکاونټ باندې کوم بندیز لګیدلی وي نو تاسو هغه معلومول غواړئ چې زما په اکاونټ خو به کوم بندیز نه وي لګیدلی، نو هغه لپاره تاسو لومړی انسټاګرام اکاونټ ته لاړ شئ او بیا په دې پروفایل به کلیک وکړئ او هغه نه وروسته تاسو په دې درې خانو باندې چې مو کله کلیک وکړ نو لاندې به راشئ، تاسو دلته چې راغلی اکاونټ سټیټس په دې به کلیک وکړئ. اکاونټ سټیټس باندې چې مو کله کلیک وکړل دلته تاسو لیدلی شئ فعلا ګورئ ریمووډ کانټینټ اینډ میسیجینګ ایشوز، ګورئ ټیک مارک لګېدلی دی چې کوم مشکل نه لري. فیچرز یو کانټ یوز، نو دې هغه باندې هم همداسې شنه علامه ده، نو دا دوه علامې چې کله شنې وي نو دا څرګندونه کوي چې ستاسو په انسټاګرام اکاونټ باندې هیڅ ډول کوم بندیز نه دی لګېدلی. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د موږ سره د کمنټ لارې شریکوئ، که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نور ویډیوګانې هم در سره شریکوم. نو تر بلې ویډیو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.